د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هیواد د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د خپل نوي امریکایي سیال جک سالیوان سره د افغان سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا متحده ایالتونو د ملي امنیت سلاکار په خپلو خبرو کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره لاسلیک شوی قرارداد به له سره ارزوي چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د یاد دریځ هرکلی کړی. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي امریکایي لوری د قرارداد لاسلیک څخه وروسته د وسلوالو طالبانو ژمنې ارزیابي کوي چې آیا افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی، د ترهګرو سره یې اړیکې پرې کړي دي او که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وویل له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو د ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډیر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلا مشورې ته دوام ورکړي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم وایي وسلوالو طالبانو د دوحې د توافقنامې خلاف تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات کړی او په دې برخه کې د نړیوالو او کورنیو سیاسیونو غوښتنې رد کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو نوي ادارې سره د افغان حکومت پر وخت اړیکې او پر موضوعاتو بحث د ستاینې وړ اقدامات ګڼي او د لا زیاتولو غوښتنه یې کوي. دوی وایي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوحې قرارداد د ارزولو له پرېکړې د حمدالله محب ملاتړ د افغان حکومت ښه سیاسي دریځ ښیي ځکه د یادې توافقنامې له جزئیاتو افغان دولت او ولس نه خبره پاتې دی. او په هغه کې یو جانبه فکر سوی وي، شاید صرف د طالبانو ګټې او د امریکې ګټې خوندې سوي. نو په دې باندې کاش کې امریکایان نوی زعامت جو بایدن دې ته متوجه سي چې ټرامپ ډېر عاجلانه صورت باندې د خپل کمپایني د بهیر دپاره دغسې یو عاجلانه موضوع راوړاندې کړله او هغه خلیلزاد هم په ډېر بیړه باندې هلته او دلته منډې رامنډې وکړې. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوحې قرارداد یو شمېر مهمې او خطرناکې خامیانې لري چې بین الافغاني مذاکرات یې هم له بندوبست سره مخ کړي او د راتلونکي لپاره افغانان د نورو بدبختیو سره مخ کولی شي. دوی په وینا د یاد قرارداد د ارزولو لپاره د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي ځکه د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر هم د یاد هیواد مشرانو جرګې ته ویلي وو چې د جو بایدن په ګډون د دوی له ډلې یو کس هم د دوحې د توافقنامې په جزئیاتو نه دی خبر. او ساده چې په امریکا کې نوی حکومت د جو بایدن تر مشرۍ لاندې راځي دا حکومت چې کومه تازه پرېکړه کړې ده چې دوی غواړي دغه هوکړه له سره وارزوي، بیا کتنه ورباندې وکړي. موږ د دغې هرکلی کوو په نیک نظر ورته ګورو او غوښتنه مو دغه ده چې دغه هوکړه که ارزول کېږي نو باید هغه غوښتنې چې د افغان ولس غوښتنې دي هغه ته پکې ځای ورکړل شي. هغه څه چې د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه دي په دغه هوکړه کې مخکې لاسلیک شوي وو په راتلونکي هوکړه کې ورته ځای ورنه کړل شي. د یادولو ده چې قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوي یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په بېلابېلو بهانو مذاکرات ځنډوي او خبرو اترو ته ډېر ارزښت نه ورکوي.